د مینې نذرانه. انجلۍ ناروغه شوه. مین یې پوښتنې ته ورغی. انجلۍ چې کوي نیولې وه مخ یې په لاسونو کې پټ کړ، خو د اوښکو څاڅکي پټ پاتې نه شول. له خپل مین سره د هغې واده ته یوازې څو ورځې پاتې وي. مین یې ورته وویل خدای دې خیر پېښوي، زما هم په سترګو درد لګېدلی دی. د انجلۍ ناروغي اوږده شوه. مین یې امسا په لاس پوښتنې ته ورته او د نظر له کمزورۍ یې شکایت کاوه. د واده نیټه راورسېده. د انجلۍ مخ د کوي له دانو ډک و او د واده د زلمي سترګو څه نه لیدل. خلکو ویل چې د زلمي خیر په دې کې دی چې نابینا دی، که نه نو انجلۍ خو نوره د کتو نه ده. له واده 20 کاله وروسته ښځه مړه شوه او ورسره ناڅاپه د عاشق سترګې پرانیستل شوې. خلکو چیغې کړې چې معجزه ده، معجزه. او عاشق وویل معجزه نه ده، مینه خو یو څه قرباني غواړي.